داسې خلک تل وو چې غوښتل اسلام ختم کړي د وحي په اولو کلونو کې په راتلونکو پیړیو کې او کټ مټ د نن په څیر موږ په انټرنیټ کې په بیلابیلو ځایونو کې له داسې اسلام دښمنو سره مخ کیږو. هغوی ډیره هڅه کوي چې په اسلام کې نیمګړتیاوې پیدا کړي او مسلمانان له خپل دین څخه لرې کړي. داسې یو سوال شته چې هغوی د ډیرو کلونو راهیسې کاروي او په هره موقع کې د مخکې کولو هڅه کوي. ان شاء الله نن موږ دغه سوال ته ډیر په ښکاره توګه ځواب ورکوو. تر اوسه پورې زموږ مدرسې ته د بیلابیلو مذهبي عقیدو لرونکي خلک راغلي دي، بېدینه راغلي، عیسویان راغلي او حتی د سپاګیټي مذهب منونکي هم راغلي دي. هر ډول خلک راغلي دي. هغوی د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړل او لاړل. موږ په خپل ځان باور نه کوو. موږ په حکمت لرونکي قرآن او هغه اسلامي کتابونو باور کوو چې موږ یې لولو. نو هغه څه شی دی چې منافقان یې په اړه د ډیرو کلونو راهیسې خبرې کړي دي او د نن ورځې اسلام دښمنان یې هم ډیر کاروي. له دې امله چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر ودونه کړي، هغوی پرې العیاذ بالله د شهوت پرست تهمت لګوي. هغوی وایي چې که هغه داسې سړی نه وای نو دومره ډیر ودونه به یې نه کول. هغوی دا هم وایي چې که په اسلام کې د یو سړي لپاره د ښځو تر ټولو زیات شمېر 4 وي نو بیا پیغمبر په یو وخت کې له 4 څخه زیاتې ښځې څنګه لرلې؟ دا ښایي په اول کې یو ستونزمن سوال ښکاره شي، مګر دا پوهېدل اسان دي چې دا په اصل کې یو تهمت دی. څنګه؟ یوازې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته په کتلو سره که موږ یوازې د هغه د ژوند یوې برخې ته وګورو نو ښایي غلط فکر وکړو، مګر که تاسو ورته په بشپړه توګه له بېلابېلو اړخونو وګورئ نو حقیقت به ښکاره شي. اول راځئ دا پوښتنه وکړو، هلکان کله بلوغ ته رسیږي؟ عموما د 12 او 14 کلونو ترمنځ. سمه ده؟ بېشکه په هغه وخت کې او په هغه سیمه کې دا یو څه مخکې و. په بیولوژیکي توګه د بلوغ له پیل څخه تر 40 کلنۍ پورې په سړیو کې جنسي خواهش لوړ وي. له 40 کلنۍ وروسته دا کمیږي. کله چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لومړي واده عمر ته ګورو، موږ ګورو چې دا 25 کلنۍ وه. د هغه وخت او سیمې لپاره د واده یو ناوخته عمر و او په 25 کلنۍ کې آیا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یوې 14 کلنې نجلۍ سره واده وکړ؟ د هغه لومړۍ ښځه خدیجه رضی الله عنها څو کلنه وه؟ 40 کلنه وه او هغه یوه کونډه وه. نو هغه له داسې چا سره واده وکړ چې مخکې یې واده کړی و. سربیره پر دې هغه د مخه 3 ماشومان لرل. د دې نه علاوه خدیجې رضی الله عنها پیغمبر ته د واده وړاندیز وکړ. هغه په خپل ښایست او اخلاقو مشهور و. هغه یو پاک لمنه او صادق انسان و. هیڅ چا له هغه څخه حتی یو ځل هم دروغ وانه اورېدل. هر چا پرې دومره باور درلود چې هغه ته یې د الامین لقب ورکړ، یعنې امانتدار. حتی د هغه دښمنانو هم د خپلو سامانونو په امانت ورکولو کې ورته شک نه کوو. نو د هغه لپاره خورا اسانه وه چې له هر نجلۍ سره چې غواړي واده وکړي، مګر هغه له یو منځني عمر لرونکي ښځې سره واده وکړ. کله چې هغه په داسې عمر کې و چې له یوه سړي جنسي خواهش په اوج کې وي او هغه له بل چا سره واده ونه کړ تر څو چې خدیجه رضی الله عنها په 65 کلنۍ کې مړه شوه. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 49 یا 50 کلن و نو د 25 کلونو لپاره کله چې د هغه ځواني په اوج کې وه هغه له یوې ښځې سره واده کړی و. که څه هم زموږ مور خدیجه رضی الله عنها هغه څو ځلې د نورو ښځو سره واده کولو ته وهڅوو او ویې ویل که داسې نیت لري نو ځان مه منع کوه، هغه به تل نه ویل. کله چې هغه یوه زړه ښځه شوه او خپله ښکلا یې له لاسه ورکړه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نورو ښځو د لټولو فکر هم ونه کړ. د هغې له مړینې وروسته د 2 کلونو لپاره هغه مجرد پاتې شو. نو کوم هوښیار سړی فکر کولی شي چې داسې یو شخص شهوت پرست و؟ که هغه داسې وای آیا دا به د هغه په ځوانۍ کې نه وای ښکاره شوې کله چې په سړیو کې جنسي خواهش لوړ وي؟ خو بیا هم د هغه ژوند د دې برعکس ښیي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر ودونه چې هغوی یادونه کوي د هغه له 50 کلنۍ وروسته شوي دي. نو بیا دغه ودونو به خامخا بېلابېل لاملونه او ګټې لرلې. موږ به له هغوی سره هم بحث وکړو، مګر کله چې موږ د هغه ژوند ته ګورو موږ په ښکاره ډول پوهیږو چې هیڅ څوک نشي کولی د هغه د شهوت پرست بللو لپاره کوم تهمت او پلمه پیدا کړي. د دغه ودونو لامل څه دی؟ د دوی تر شا څه حکمت دی؟ زموږ څخه ډیر خلک تاریخي جنګي فلمونه خوښوي. سمه ده؟ په دغه فلمونو کې موږ د قبایلو او پاچاهیو ترمنځ د ودونو دود ګورو. د بیلګې په توګه د سکاټلند د پاچا لور د انګلستان له پاچا سره واده کوي. داسې ډیر ودونه شته او په تاریخ کې په رښتیا هم بې شمېره بیلګې شته. نو ستاسو په نظر د دې موخه څه ده؟ اتحاد. یو له مهمو لاملونو څخه دا دی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځینې داسې قبایلو له ښځو سره ودونه وکړل چې له هغوی سره یې دښمني لرله. آیا تاسو پوهیږئ چې له دغه ودونو وروسته څه پېښ شول؟ که د یوې ټولنې مشر خپل لور پیغمبر ته په نکاح کړي، آیا هغه به وغواړي چې له هغه سره جګړه وکړي؟ دا
زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ودونو تر شا یو له حکمتونو څخه دی. دولتي اړیکې، ستراتیژیکي اړیکې. زموږ مور جویریه رضی الله عنها د دې یوه بیلګه وه. دغه راز که دښمني نه وه هم له دې امله یې په هغه وخت کې قبیلوي کلتور و. عموما بېلابېلو قبیلو له یو بل سره په ګرمه او ښه توګه راکړه ورکړه نه کوله. هغوی د ځان ساتونکي وو، تل په هوښیارۍ کې وو، او له دې امله چې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصلي ماموریت د پیغام رسول د هغه لپاره خورا ستراتیژیک او منطقي و چې د واده له لارې خلکو ته ورسیږي. دوهم حکمت، کله چې جګړې وي د سړی نفوس په نښه کېدونکې توګه کمیږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د همدې او د ځینو نورو لاملونو له امله ډېرې کونډې ښځې وې. د ځینو صحابهو په څېر زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم له داسې ښځو سره ودونه وکړل چې خوندیتوب ته یې اړتیا لرله. په حقیقت کې زموږ د پیغمبر ډېر ودونه له کونډو ښځو سره وو. آیا تاسو فکر کوئ چې یو شهوت پرست سړی به د شهوت له امله له یو 50 کلنې ښځې سره چې 5 ماشومان لري واده وکړي؟ آیا دا څه معنا لري؟ زما مطلب دا دی، آیا دا روښانه نه ده چې د هغو کسانو نیتونه چې دا ډول خبرې کوي ښه او مخلصانه نه دي؟ اوس دریم او تر ټولو مهم لامل، آیا تاسو د پاکې مېرمنې اصطلاح اورېدلې ده؟ دا یو اصطلاح ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ښځو لپاره کارول کیږي. کله چې تاسو ورته پام وکړئ، څوک زموږ د تعلیم خیال ساتي، په ځانګړې توګه په کور کې. کله چې تاسو ورته پام وکړئ، څوک زموږ د تعلیم خیال ساتي، په ځانګړې توګه په کور کې. میندې. سمه ده، موږ نه یو خبر چې موږ له خپلو میندو څخه څومره ډېر څه زده کوو. په هغه وخت کې د هغه وخت ښځو هم اړتیا لرله چې درسونه زده کړي، مګر له دې امله چې پیغمبرانو نشو کولی هغوی ته یو په یو درس ورکړي، او له دې امله چې ښځو نشو کولی په هره موضوع په اسانۍ سره له یو په ځانګړې توګه له پیغمبر سره خبرې وکړي، نو د هغه په کور کې باید ښځې موجودې وای. د هغه مېرمنې چې د هغه هر یو حالت کې لیدلی او شاهدي یې ورکوله، تر څو هغوی د دین په نږدې ټولو اړخونو کې خورا پوهې لرونکي مسلمانانې شي، نو هغوی به بیا د امت ټولو میندو ته درسونه ورکوي او خلکو ته به د دیني چارو ښوونه کوي. په بل عبارت، په هغه وخت کې د ښځو لپاره د یو خصوصي ښوونځي په څېر یو سیسټم رامنځته شوی و. احادیث زموږ د دین یوه لویه برخه جوړوي، مګر چا دغه احادیث روایت کړي دي؟ صحابهو هغه احادیث روایت کړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له کوره بهر ویل شوي وو، مګر د هغه احادیثو په اړه څه چې د کور دننه ویل شوي، چیرته چې هیڅ صحابه نه وو. په ځانګړې توګه هغه چې د ښځو د ځانګړو حالاتو په اړه دي، چا هغه روایت کړي دي؟ د هغه مېرمنو. د داسې یو ضروري فرض د سرته رسولو لپاره باید ګڼ شمېر ښځې وای چې د اخلاقو، شخصیت، وړتیا، د علاقې د برخو عمر په لحاظ له یو بل سره توپیر ولري. شاید دا تاسو ته په زړه پورې ښکاره شي، مګر نږدې نیمایي اسلامي احکام او معلومات د زموږ د پیغمبر د ښځو لخوا راغلي دي. زموږ مور عایشه رضی الله عنها، د عمر رضی الله عنه او ابوبکر رضی الله عنه دواړو څخه په ګډه ډېر احادیث روایت کړي دي. په لنډه توګه زموږ د پیغمبر د څو ودونو لاملونه په اصل کې همدا 3 شیان دي. که تاسو ته یاد وي، دا بله پوښتنه هم وه، زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو وخت کې له 4 څخه ډېرې ښځې څنګه لرلې؟ که څه هم په اسلام کې د یو سړي واده تر 4 ښځو پورې محدود دی، په حقیقت کې ځواب بیا هم همدا 3 شیان دي. مګر موږ باید په دې پوه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر هر بل مسلمان زیات مسؤلیتونه لرل. د بیلګې په توګه شاید تاسو حیران شئ، مګر تهجد لمونځ پر هغه فرض و، په دې معنی چې هغه باید د شپې په نیمایي کې خپل خوب پرې کړی وای، حتی د سهار د لمانځه مخکې یو تهجد یې کړی وای. په داسې حال کې چې دا زموږ لپاره اختیاري دي، د هغه لپاره فرض و. په ورته ډول د هغه 3 دندو ترسره کولو لپاره چې موږ یادونه وکړه، په ځانګړې توګه د 3مې دندې د ښځو لپاره د ښځینه ښوونکو روزل، پر هغه باندې تر 4 پورې د ښځو د لرلو محدودیت نه و لګول شوی، مګر په ورته وخت کې دا یو اضافي مشکل و، ځکه چې اوس هغه ته له 4 څخه د ډېرو ښځو د سمبالولو او له ټولو سره د برابر چلند کولو مسؤلیت ورکړل شوی و. په پایله کې کله چې موږ هغه څه ته ګورو چې تر اوسه هم پرې خبرې کړي، موږ داسې یو څه ګورو. اسلام دښمنان یو ادعا کوي، که تاسو دې ادعا ته په سطحي ډول وګورئ، یعنی په هغه ډول چې هغوی یې غواړي موږ یې وګورو، دا حتی ځینو وختونو منطقي هم ښکارېدلی شي. مګر کله چې تاسو جزئیاتو ته لاړ شئ او په بشپړه توګه ورته وګورئ، موږ پوهیږو چې دا په حقیقت کې یو تحریف دی. دا خبره د اسلام د دښمنانو د ټولو ادعاو په اړه سمه ده. په لنډه توګه موږ اړتیا لرو چې دیني معلومات له وړ او باوري خلکو او سرچینو څخه زده کړو، نه د هغو کسانو څخه چې د اسلام ضد دي او بې بنسټه تعصبونه لري. یا به موږ پلټنه کوو او حقیقت پیدا کوو، یا به هغوی ته اجازه ورکوو چې موږ وغولوي.